یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور سامان لوټ کړي موږ یې منتخب کړو هم مو لوټ کړي ځان ته پسه لوټ کړي وایي چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله در مځکه مرول او وایي خپه که دې وښیږي بیا به پاسې خپه که دې وښیږي بیا به پاسې خو حوصله ښویېدو له مه ورکوه د پاسېدلو نور مې زده کړه خو اول ځان لیدو له او وایي چېرته رور د خور د لاسه قتل نه شو چېرته رور د خور د بس خویندې د غیرت په نوم قتلېږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري او وایي په اسلام باندې د خپله سره تېر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو په حجونو تبلیغونو ډېر مهم یو او وایي په ما مین زما په شان چېرته دی په ما مین زما په شان چېرته دی دومره غیرت میره جانان چېرته دی منم چې ګل وي د ښایست ترجمان منم چې ګل وي د ښایست ترجمان ګل زما د یار په شان چېرته دی چې دوه مین خپلې رضا ته پرېږدي چې دوه مین خپلې رضا ته پرېږدي دا خلک دومره قدردان چېرته دی او زه پسې غرونه غرونه لارې وهم زه پسې غرونه غرونه لارې وهم د یار دیدن دومره اسان چېرته دی دا خو یو ته چې ما وجړوي دا خو یو ته چې ما وجړوي په نورو خلکو کې دا توان چېرته دی او زه په خوږ زړه کې ستا ارمان ساتمه ستا پر زه زما ارمان